د پردیو لپاره، د ورور-وژنې لپاره، د څو پیسو لپاره مو دا خپل وطن وران کوي. نن په ټول کلي کې 5 کسان د ماښام ډوډۍ نه لري. نن موږ د بل محتاج یو. نن موږ د موسساتو اوړه غواړو، ډوډۍ غواړو، کله یو موسسې ته کله بلې ته، په دې خاطر چې جنګ موږ غریب کړلو، جنګ موږ د پردیو محتاج کړلو، جنګ زموږ څخه هر څه واخیستل. نن موږ په ټولې نړۍ د یو پارسل اوړو ته ناست یو. که موږ دغه سپین ږیري او دغه ځوانان چې دلته ناست دي، فقط دغه 20 کسان په یوه خوله باندې سره ودرېږو د تعلیم لپاره، د پوهې لپاره، د ښوونځي لپاره، د مکتب لپاره، د مدرسې لپاره، د هلک د زده کړو لپاره، د نجلۍ د زده کړو لپاره سره غږ پورته کړو. زه باوري یم همدغه سپین ږیري، همدغه څو کسان په دې ټوله سیمه کې بدلون راوستلی شي. راځئ د یوه خوله ودرېږو، د خپلو بچیانو پوښتنه وکړو چې دوی ښوونځي ته ځي. په کومه سیمه کې چې ښوونځی نه وي، د ښوونځي غوښتنه یې وکړو. په کومه سیمه کې چې مدرسه نه وي، د مدرسې غوښتنه یې وکړو. مدرسه او ښوونځي په ټولو هېوادونو کې یو دي، موږ یې هم یو غواړو. هم عصري زده کړه، هم دیني زده کړه پر نر او ښځه فرض ده. موږ هم د نجلۍ لپاره غواړو، هم یې د هلک لپاره غواړو، تر څو له بدبختیو خلاص شو، تر څو افغانستان لکه پخوا چې و همهغه رقم شي، تر څو هر سړی په خپل کور کې ډوډۍ ولري، په څښلو پاکې اوبه ولري، زراعت ولري، سړک ولري، روغتون ولري، د ژوند ټول سهولتونه ولري لکه نوره نړۍ چې لري. نورې نړۍ چې نن تیارې لري، سړکونه لري، د ژوند هر څه سهولتونه لري، ټکنالوژي لري، ټلیفون یې جوړ کړي، موټر یې جوړ کړي، کمپیوټر یې جوړ کړي. هغوی په دې نه دي جوړ کړي، هغوی په پوهه جوړ کړل، هغوی په زده کړه سره جوړ کړل، اتفاق یې سره وکړئ. دا رقم سپین ږیري سره ودرېدل، ځوانان سره ودرېدل، دیني عالمان ورسره ودرېدل، د سیمې خلکو سره لاس یو کړئ، د چا د منفي خبرو ته لاس لاندې نه راغلل. د ښوونځي دپاره، د تعلیم دپاره یې په اتفاق سره وویل